बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وای خاد او بازو سي دا وخت تاسو ګورئ چې یو طرف ته مختلف ایشوز چلیږي هونګه پاک افغان او بیا د خیبر پختونخوا صورتحال تاسو ګورئ په دې باندې خبره کوو یو خو به شکور زدران باندې خبره کوو دویم چې کم دغه لسم جولای هم چې پاکستان کم بار بار دغه ډړکی او بیا دې کې ډیر زیات افغانان لاړ هم ولته افغانستان حکومت داوی کوي چې موږ کم افغانان راشي او د پرز مکه هم ورکي وای ډیر زیات تعداد کې هغه دغه خودلی هم دي ورسره په دغه کې کوم ګورو چې دلته کم افغانان چې کوم یو شمیر مسایلو کې گیر دي چې هغه بار ملکونو ته بقاعده توګه ویزې پروسس شوي دي میډیکلز دا غشانتي نور چې کوم کیسز دي هغه ته هم مشکلات جوړ شي کم از کم دا و ډیماند کوي لکه څنګه پېښور عدالت فیصله کړی و چې دغه ته د لاس نشي چولې دوه میاشتې ورته ټیم مزید ورکړي شي چې پروسس وی چې هغه ضرور کړی شي خو دلته کې وفاق کې هغه شانتي عملی کیږي نه خبره او بل دغه ډیماند کیږي چې وزارت پروسس بل ته پاکستان د افغانستان چې کوم معاملې ده ورس په بل سختيږي نرميږي نه او بل د افغانستان ته نور چې کوم ملکونه دي هغه هم لارې تړلې دي اخر په دې وخت کې افغان حکومت په چا باندې ډیر زیات ریلای کوي یا چا باندې دا کوي دومره اولس ورته لاړه او دې وخت کې دومره تعداد کې اولس چې کوم پریشانې نه دي هغه د کاروبار دی الته کې ژوند دی لا خوړه ولته به ژوند کاروبار څنګه کوي په دې خبره وکاو دې وخت کې ما تاسو ګوري خټک صاحب دی خناسته هغه تاسو ویني لکه ما چې کوم اکثر ز پیغام ورکوم چې نفرت خوروي نو دا هم د نفرت خورولو متاثره بم ورته وي ولې چې دا مینو کوم ویلاګ کوي په خبر نیوز هغه پیج د پاره نو هغه باندې په ډیر بدی را د کانزلې کیږي نو ځکه مې ځان سره ممکن ولې چې دا نن پیغام تاسو ته صحیح نشي چې دا وجنه څومره پرابلم تاسو ته کریټ کیږي اکثر څنګه ادارو ته لاړ شوم غوي چې دا زموږ رور بای دی دا خلاص کینو هم ته ډایرکټ موبایل خو هغه دا وګوره د افغانان تاسو په سوي هغه افغانان چې پاکستان نه لاړوي او هغه بار ملکونو کې خپل هغه خو بیا هم هغه بیا د پسې بدره دی وای بهرحال دا نه دی په کار ولې چې نور ډیرو زیاتو ورونو خويندو چې کوم کارونه وي هغه خښ شوي وي خو زه به خټک صاحب تر اعظم خو ول به تاسو ته شارټ وایم چې شبور زدران صاحب باندې خفقان چې کوم دی په پیښور کې هم ځکه وشو چې هلته پاتې شو ډېر ملګري لرل هلته کیمپ نه باقاعده افغان کیمپ کې چې دا پاتې کېده دا کرکټ شوق لرل او هلته کې لوبه به کوله هغه نه پس په هغه بیا افغانستان په کرکټ ټیم کې بیا دغه شانتي ټریننګ او دغه شانتي یو شمېر کیسې خو هم نه دلته هم ډېر زیات خفقان اظهار وشو او ډېر وشو او دې حوالې سره کا اهم خبر دی هغه دا دی چې هلته اوس دا وایي چې هلته د روغتیا لپاره لکه داسې موضوع مرض چې کینسر یعنی سرطان شو دغه شانتي مرضونه ډېر دي چې هغه باندې هلته افغانستان حکومت کار کول پکار دی چې داسې نوموړي شخصیت هم هغه کار شول نو اخر ګورنمنت خو پس چلیږي داسې غمونه خو نه چلیږي چې بس تیرا ټوپکې راواخلي او په زبردستي و چلیږي نو دغه شانتي ولسی چې کله ستونزې نه حل کیږي بیا د ولس ستونزو په حواله سره د موږ پاکستان کوو اکثر خو د افغان حکومت هم د ولس ته نه قتل چې هغه د پاکستان لوجه څومره ستونزې نورې زیاتیږي لګیا دا او ډېر مشکلاتو کې کېږي چې کله ولس ګوري چې حکومت څنګه خبره کیږي یا څنګه حواله سره ستونزې هواروي دی وجنه بل ملک تعلق خپل مینس کې کینو بیا هغه ولس اعتبار زیاتیږي او دی وخت کې مجبورت نه افغانستان کې خلک خاموشي اختیار کړی دا د سره سره تاسو پاکستان کې وګورئ نو پاکستان کې پېښور های کورټ خو عدالتونو فیصله ورکړي مې یو سل 1.5 کسانو ته چې کوم سره د صحافتي یا نور شوبې ډاکومنټس هم موجود چې هغه پروسس بار ملکونو ته پاتې دي نو هغه ته باقاعده توګه اجازهتنامه دوه میاشتې ورکړي شوي ده او بیا کې اډر کې یو هغه دم لیکل شوی دی چې پاکستان لکه دغه کسان چې چا سره ډاکومنټ وي چې هغه پروسس دی وشي یا د ویزې ورته لار خپل کړی شي نو دا هم انساني همدردي او دغه شانتي پکار د چې خلکو ته وشي چې کوم جنون کسان دي هغه ته د اسانتیاګانې ورشي په مشکله راځي په مشکله کار کیږي نو هغه نه د اسانتیاګانې ول ورنه کی چې سبا عمل چاغي زی کم از کم دلته نه څه خبره خو ویسي د سره سره کوم پاکستان معاملات دی هغه تاسو ویني خو ما سره خټک صاحب نږدې ناشته زه بل دې طرف ته راتاو کما نن پریس کلب کې زموږ پروګرام مو خو دا خټک صاحب چون کې
دلته نه افغان ایشو باندې ډېر تجربه هم لري خبرې اترې کوي. نو خټک صاحب ته څه وایي چې کوم د نفرت خبره موږ اکثر پیغام ورکوو چې یاره خپل ولسي په فیسبوک او په ټیک ټاک او دغه وجې نه ډېر مسلې جوړېږي. نو ته هم د دې خبرې ډېر ښکارې غوسه وي اکثر چې یاره ما پسې افغانان کنځلې کوي. نو ولې کوي کنځلې در پسې؟ مننه جی اشفاق بنګر صاحب. مونږ جرنالستان یو، مونږ چې یو مونږ ځان را یو خبره نه کوو. ٹھیک شه مونږ چې کوم انفارمیشن هغه کا افغانان ورونه یا پاکستانیان یا څوک هم هغه ته مونږ هغه شانتي هغه انفارمیشن چې کوم دی هغه راسو. اکثر زه چې ویلاګو کوم مونږ باندې د افغانان ورونه چې کوم دی هغه به ردی وي، خدا هغه افغانان نه دي چې کوم په افغانستان کې پاتې کیږي یا پښتانه یا بالکل دا هغه افغانان دي چې دا د دواړو ملکونو عوام ترمنځ چې کوم دی هغه نفرت خوروي او انډیا بقاعده پیسې استعمالوي دي کې دا هم بالکل دا مختلف ګروپونه دي. دا هغه افغانان دي، هغه کسان دي چې هغه ځان ته افغانان وایي، هغه په افغانستان کې نه، هغه بهر ملکونو کې هغه میشته دي، هلته کې پاتې کېږي. او د دوی ټولو چې کوم آیډیز دي هغه فیک آیډیز دي، هغه دغه باندې مختلف قسمه دغه خبرې کوي، نفرت خوروي. خو زه دوی ته دا وایم چې تاسو پاکستان د تاسو د افغانانو تقریبا 50-60 کاله د دوی میلمستا کړې ده، او کله هم پاکستان عوام دا نه غواړي چې افغانانو ورونو ته د تکلیف ورسي یا افغانانو نه نفرت کوي، افغانانو سره بلکې مینه کوي. خو اوس چې کوم حالات دي په پاکستان کې جوړ شوي دي هغه دا دي چې تاسو ته څنګه چې پته ده چې دا ترخهګرۍ پیښې دلته کې رامخې ته کېږي. تېرو ورځو کې هم 3-4 ترخهګرۍ غټې پیښې چې کومې دغه رامخې ته شوې، په دې کې سیکورټي فورسز سره عام خلک چې کوم دی هغه پکې شهیدان شوي دي. نو دغه ترخهګر تنظیمونو چې کوم مشران دي، کوم کیمپونه دي هغه په افغانستان کې دي، او دوی ته انډیا چې کوم دی بھارت د دوی مرسته کوي، دوی ته مالي امداد ورکوي، دوی ته ټریننګ ورکوي. نو اوس پاکستان دا فیصله کړي چې څنګه چې نن د 10 جولای نیټه اخیری نیټه ورکړې، نو دې نیټې نه پس چې څومره غیر قانوني افغان وګړي دلته پاکستان کې پاتې کېږي نو هغه به ګرفتارول شي او هغه خلاف به بیا د سخته کاروي کولی شي. ډېره مننه خټک صاحب چې وایي چې مختلف ځایونو کې چې کوم دي دا کارویانې شوي دي او یو شمېر افغان چې کوم غیر قانوني میشتو هغه گرفتار کړي دي. ټیک شو، ډېره مننه خټک صاحب ته مخامخ دا کو دی وخت کې موږ یو پروګرام روانو، ملګري هم راغله، ډېر مهم کسان راغله، او نو تاسو نه به اجازه هم غواړو. خو دغه پیغام چې کوم تاسو ته م درکوو دیو جنا چې نفرتونه مه خوروئ، مهرباني وکړئ هغه مقابله وکړئ چې کوم دې منې پیسې استعمالوي، فیک اکاونټونه استعمالېږي، او پښتنو کې اکثر دغه یو پالیسي جوړوي چې پښتنو خپل منځ کې وجنګېږي. دا څنګه چې بنګر صاحب تاسو ته خبره وکړه، دا هغه کسان دي چې کوم په افغانستان نه بهر ملکونو کې دا پاتې کېږي او دا دغه شانتې خبرې کوي. خو زه چې کوم په افغانستان کې پاتې کېږي یا نورو ملکونو کې چې کوم صحیح افغانان دي، پښتانه دي، هغو ته زه وایم چې تاسو د دغه خلکو چې کوم دي مخنیوي وکړئ او دوی ته تاسو هم جواب ورکوئ. ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.